أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ محصلینو خصوصا د میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې د ښوونې او روزنې او وزارت پوهنځۍ د بیولوژي باغداري او مالداري د څانګې ټولو د قدر وړ محصلینو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ روغ به یاست او د خوښۍ جامې او فرتن ولرئ. که څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ او ستاسو د انلاین درسونو لړۍ ادامه لري. 15 درسه موږ او تاسو په انلاین شکل سره ویلي دي. نن زموږ او ستاسو شپږم درس دی، یعنی 5م درس کې موږ او تاسو په تنکسي حجروي ویش یا میوسیس باندې بحث کړی و. نن زموږ او ستاسو شپږم درس البته د حجرو او انساجو عمومي ډولونه دي، یعنی د نباتاتو د حجراتو او انساجو عمومي ډولونه او د هغې پیژندنه وایو. په دې هیله چې همدا او هم ټول درسونه را سره تر پایه تعقیب کړئ. هغه مطالب چې موږ او تاسو به په همدغه درس کې پرې بحث کوو هغه عبارت دي له: لومړی نباتي حجرې، دویم نباتي حجرو ویشنه، دریم د انساجو طبقه بندي، څلورم وده کوونکي انساج او پنځم د وده کوونکو انساجو ډولونه او هغې کې لومړی اپیکل میرستماټیک یا هم اپیکل وده کوونکی نسج، همدارنګه جانبي میرستماټیک یا هم اکزیلري میرستماټیک هم ورته ویل کېږي، همدارنګه د هغې څخه وروسته انټرکالري میرستماټیک. په دغو مطالبو به موږ او تاسو په همدغه درس کې بحث کوو. لومړی راځو نباتي حجرې پیژنو. موږ او تاسو ټول پوهیږو چې ټول ژوندي موجودات د نباتاتو په شمول باندې دوی له حجراتو څخه جوړ شوي دي. نباتي حجرې بیا د اندازې، شکل او کیمیاوي ترکیب له مخې یو له بل سره توپیر لري. حجره د نباتاتو په شمول د ټولو ژوندیو موجوداتو اساسي وظیفوي تکثري جوړښتیز واحد دی، یعنی ټول ژوندي موجودات له حجراتو څخه جوړ شوي دي. د همدغه حجرات بیا خپلې دندې ترسره کوي، همدغه حجراتو په وسیله باندې تکثر او وده سرته رسول کیږي. همدا حجرات بیا نباتي حجرې البته په خپل منځ کې دوی د اندازې یعنی ځینې کوچنۍ، ځینې غټې، همدارنګه ځینې پلنې، همدارنګه ځینې اوږدې، همداسې د شکل له مخې چې ځینې کروي، ځینې مهتاب، همداسې ځینې دایروي، همداسې ځینې مستطیل شکله، مختلف شکلونه لري او دوی د کیمیاوي ترکیب له مخې یو له بل سره توپیر لري. نه په دې کې مثال په ډول باندې په بعضو حجراتو کې چې هغه مړه حجرات دي، بعضې چې په هغه کې کلوروفلاست شتون لري، په بعضو کې یې نه لري، همداسې ځینې نور توپیرونه هم په دوی کې شتون لري. موږ او تاسو راځو اوس د شکل او جسامت له مخې نباتي حجرې وایو چې د کوم ځای د کوم غړو حجرات په کوم شکل دي او څومره اوږدوالی لري. لومړی dividing cell and shoot and root، په تنه او ریښه کې ویشونکي حجرې یعنی ویشېدونکي حجرې، هغه اثره کوم شکل لري، یعنی په تنه او په ریښه کې چې هغه ویشل کېږي هغه د کیوب یعنی مکعب شکل لري. اندازه یې څونه ده؟ 12 مایکرومتره په 12 مایکرومتر کې ده. هغه حجرات چې په تنه او ریښه کې شتون لري هغه ویشونکي حجرات دي، dividing cells دي، هغه مکعب شکل لري او 12 په 12 مایکرومتره دوی خپل شی لري، جسامت لري، جسامت او طول دواړه، یعنی هم 12 اوږدوالی دی، هم 12 طول دی. اپیډرمل سیل اف لیلی یعنی اپیډرمس حجرات چې هغه د زنبق په نبات کې دوی څېړلي دي، هغه دوی ډبرین، فرشي، هموار شکلونه لري او اوږدوالی یې څونه دی؟ 45 مایکرومتره په 140 مایکرومتره کې او یا هم 15 مایکرونه د دوی چې دی جسامت او پلنوالی دی. فوټوسنتیټیک سیل ان لیف، د پاڼې فوټوسنتیټیکي حجرات چې هغه د فوټوسنتیز عملیه سرته رسوي، هغه لنډ یعنی شارټ سلنډر لنډ استواني شکل لري او 1.4 مایکرومتره دوی چې دی قطر دی، په څو کې؟ په 55 مایکرومتره کې. د 2 مایکرومتره په 55 مایکرومتره کې دوی د 2 مایکرومتره په 55 مایکرومتره کې دوی د 2 مایکرومتره په 55 مایکرومتره کې دوی د 2 مایکرومتره په 55 مایکرومتره کې
همداسې واټر کنډکټینګ ویزل سیل د اوبو د انتقالولو حجرات چې هغه مثال زایلم فلویم انساج موږ تاسو وایو هغه شارټ سلنډر یعنی چې دي لنډ سلنډر دي اوږدوالی یې څومره دي ګورئ دغه اوږدوالی ډېر زیات دی 270 مایکرومتر په 225 مایکرومتر کې ده. همداسې لانګ سلنډر ځینې لنډ اوږده سلنډرونه دي ځینې لنډ دي. لنډ سلنډري چې دي هغه 270 مایکرومتره په 225 مایکرومتر کې جسامت لري او هغه اوږده سلنډري چې دي هغه 20 مایکرومتره ډایاټوم دي یعنې دوی پلنوالی دی او 6000 مایکرونه چې دي هغه دوی اوږدوالی دی. اوس موږ او تاسو که چیرې د انسا البته د حجراتو نمونه د پاڼې په جوړښت کې ووینو نه یعنې که چیرې موږ او تاسو یوازې د پاڼې اناټومي په نظر کې ونیسو په هغې کې بېلابېل حجرات شتون لري. د مثال په ډول باندې په اپر اپیډرمس کې چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو یعنې پورتنۍ اپیډرمس برخه په هغې کې موږ تاسو ګورو چې دلته په یو شکل سره حجرات شتون لري او جسامت چې دی هغه نسبتا کوچنی دی نه دا خپله ډرمل ټیشو یعنې د ډرمس چې شي دی انساج دی. همداسې کیوتیکل کې موږ تاسو وګورو هغه بیا مړه طبقه ده یعنې په هغه کې مړه ډول حجرات شتون لري هغه د پردې په شکل باندې کیوتیکل د هغه اپیډرمس بیا د کیوتیکل په وسیله باندې پوښل شوی ده کوم چې د اوبو د ضیاعاتو مخنیوی کوي. همداسې میزوفیل یا هم فرنکایما چې ده هغه بیا دوه ډوله ده نه یو فلسیډ فرنکایما ده او بل یې سپونجي فرنکایما ده. دلته موږ تاسو ګورئ فلسیډ فرنکایما کې ګراوند ټیشوز د هغې انساج چې دي هغه په دې شکل سره دي نه هر جلا جلا شکلونه لري. همداسې په سپونجي فرنکایما برخه کې بیا مختلف نور ډول حجرات شتون لري. ته ګورئ تاسو دلته ګارډ سیلم دلته شتون لري یعنې ساتونکي حجرات کوم چې د اسټوماټا سوري راچاپېره کړي وي همدغه دوی دي چې د اسټوماټا سوري تشکیل کړي وي. ګورئ دا خپله سټوما ده نه سټوما دا تور تور شاوخوا چاپېره سوي دي هغه د ګارډ سیل دي. دلته لاندې کیوتیکل دي یعنې هم پورته کیوتیکل شته هم لاندې کیوتیکل شته. دا ګورئ همدغه بیا لاندنی اپیډرمس پوښلی دي پورتنی کیوتیکل پورتنی اپیډرمس پوښلی دي او لاندنی کیوتیکل لاندنی اپیډرمس پوښلی دي. همداسې ګورئ دا بیا هغه وین موردون په پاڼو کې که چیرې موږ تاسو پاڼه وګورو د هغې په مارفولوژي کې هم دا لیدل کېږي یعنې په ظاهري شکل کې باندني شکل کې هلته هغه وریدونه رګونه په رقم شتون لري دا هغه وین دي. په همدغو وریدونو دننه کې بیا انساج دي یعنې چې دي واسکولر ټیشوز چې هغه چې دي یو زایلم دی او بل فلویم دی. زایلم چې دی هغه اوبه انتقالوي او معدني مواد د ریشو څخه او فلویم بیا ګلوکوز چې کله په پاڼو کې تشکیل شي د نبات ټولو برخو ته انتقالوي. یعنې تاسو دلته وګورئ په همدې یوه پاڼه کې ګورئ مختلف نوع جسامت او همدارنګه شکل سایز سره مختلف حجرات شتون لري همداسې په هره برخه کې. اوس موږ تاسو راځو د دندو له مخې نباتي حجرې وایو چې د دندو له مخې دوی څنګه ویشل سوي دي. لومړی د ریشې او ساقې نطفه یعنې جنسي حجرې چې دي دا یعنې د حجراتو یو ډول دی. کومې حجرې؟ د ریشې او ساقې جنسي حجرې. د دوی دنده دا ده چې په حجروي ویش کې برخه واخلي یعنې حجروي ویش سرته ورسوي او نوی پروتوپلازم یعنې هغه ژوندۍ ماده تشکیل کړي. اپیډرمس حجرې چې دي هغه دوی د دنده بیا دا ده چې د اوبو له تبخیر څخه مخنیوی کوي. دوی څه دنده لري؟ د اوبو له تبخیر یعنې ضایع کېدو څخه مخنیوی کوي. او موم یعنې واکس چې دا ډول شحم دی ډوله مواد او کیوټین د فنګسونو او حشرو ضد باندې تولیدوي. یعنې دوی له اوبو له تبخیر څخه مخنیوی کوي او هم موم یعنې واکس او کیوټین دا تولیدوي د پاڼو پر مخ باندې تر څو د فنګسونو او حشرو څخه څنګه وکړي؟ مخنیوی وکړي. دریم بیا د نباتي غدو اپیډرمس حجرې دي. د دوی دنده بیا دا ده چې زهري مواد تولید کړي او نباتات له تهدید او خطرو څخه وژغوري. د پاڼو شنې حجرې بیا د ځای ترکیب عملیه سرته رسوي چې په نتیجه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي او له هغه څخه ګټه اخلي. پنځم د ریشې اپیډرمس حجرې دي چې دوی موږ تاسو ګورو ریشې چې دي هغه ذخیروي غړي دي د نبات. دوی اوبه او معدني مواد یعنې منرالونه جذبوي او هم یې کوي ذخیره کوي.
همداسې انتقالي حجرې چې دي اوبه، معدني او عضوي مواد دوی نقلوي چې هغه زایلم انساج دي. بل بیا د ګلانو حجرې، یعنې په ګلانو کې بیا مختلف حجرات شتون لري. لومړی چې دي پیټل سیل دي. د ګلپاڼې حجرات د پګمنټ په درلودلو سره حشرې جذبوي. پیټل سیل یم د ګلپاڼو حجرات کوم چې د ګلانو په ګلپاڼو کې شتون لري، دوی بیا مختلف رنګونه تولیدوي. کله چې دوی مختلف رنګونه تولید کړي د حشراتو د جلب جاز سبب کیږي، هغه چې کوي جذبوي او ګردافشاني شډول صورت نیسي. بی سنټ سیل دا ډول حجرې بیا بوی لري، د حشرو جذبېدلو لپاره ښه بوی تولیدوي. دا هم په ګلپاڼو کې شتون لري، دوی بیا ښه بوی تولیدوي. کله چې ښه بوی تولید کړي نو دوی حشرې د همدغه بوی په اساس باندې جذبوي. نکتار سیل دا هم په ګلانو کې شتون لري، دوی چې لري کندي مواد لري. لکه څرنګه چې دوی کندي مواد لري نو ځکه حشرې جذبوي. سټیمن سیل یعنې د نارینه الې حجرات، دوی په غیر مستقیمه توګه د سپرم تولیدولو کښې رول لري. یعنې د انسانانو البته د حیواناتو هم جنسي حجرې چې دي هغه سپرم دي، اما په نباتاتو کې بیا هلته پولین ګرین شتون، یعنې د پولین دانه ده، ګرده ده، هغه شتون لري. هغه د دوی سپرم دی، یعنې نارینه جنسي ګمیټ دی، دا هم دوی تولیدوي. کارپل سیل دوی بیا د ګل ښځینه حجرې هم غیر مستقیم د ایک سیل په تولید کښې رول لوبوي. سټیمن سیل د نارینه الې په غیر د سپرم تولید کښې رول لري، او کارپل بیا د ښځینه ګمیټونو په تولید کښې چې هغه هګۍ رول لري. فروټ سیل یعنې د میوو حجرات بیا کندي او ښه بوی لرونکي مواد تولیدوي، او هم د خوند لرونکو موادو پر تولید سره مینوال زیاتوي. دوی بیا خپله دا دنده لري تر څو کندي مواد او ښه بوی لرونکي مواد دا تولید کړي، تر څو د ټولو جذب سبب سي او هم مینوال یې زیات سي، تر څو له هغو څخه استفاده وکړي. اوس موږ او تاسو راځو نباتي انساج وایو. نسج تعریفوو. نسج د ورته حجراتو ګروپ چې د مارفولوژي او فزیالوژي له مخې یو شان وي په ګډه یوه وظیفه سرته ورسوي نسج بلل کېږي. یعنې ورته حجرات چې سره یوځای چې هغه د مارفولوژي یعنې ظاهري شکل له مخې او فزیالوژي یعنې د دندې له مخې سره ورته وي او دوی په ګډه یو دنده سرته ورسوي، دا عبارت دی له نسج څخه. مثال په ډول مختلف انساج لکه زایلم نسج، دا فلویم نسج دی، همداسې فرینکایما دی، همداسې اپیډرمس دی. دا ټول د مارفولوژي او فزیالوژي له مخې ورته دي او یوه ګډه وظیفه سرته رسوي، نو ځکه ورته انساج ویل کېږي. که چیرې د مارفولوژي له مخې ورته وي او یا هم د فزیالوژي له مخې سره ورته نه وي، دا نسج نه بلل کېږي، بلکې هغه بیا په جلا جلا ډول په انساجو کې طبقه بندي کېږي. لکه اپیډرمس چې د نباتو محافظت کوي. که چیرې موږ تاسو بیولوژیکي تیپ په نظر کې ونیسو، یعنې هغه وګورو کله چې حجرات سره یوځای سي، یعنې ورته حجرات سره یوځای سي په ګډه وظیفه سرته ورسوي، هغه نسج دی. په تعریف کې موږ تاسو وویل. ټیشو جمع ټیشو یعنې نسج جمع نسج، یعنې نسجونه چې بیا سره یوځای سي هغه بیا ارګانز یعنې غړي جوړوي. ارګانز جمع ارګانز غړي، او غړي چې سره یوځای سي یعنې ډېر غړي چې یوځای سي هغه بیا سیسټم جوړوي. کله چې بیا ډېر سیسټمونه سره یوځای سي هغه بیا پلانټ ارګانیزم یعنې یو نباتي ارګانیزم جوړوي. که چیرې حیواني وي بیا حیواني ارګانیزم جوړوي. اوس موږ او تاسو راځو دا لولو چې په ژوره توګه د انساجو د مطالعه کولو لامل څه دی. لومړی لامل یې دا دی چې یوه معین هدف ته د رسېدو لپاره زیات کار، د دې لپاره چې موږ او تاسو یو معین یو معلوم هدف ته ورسېږو، نو موږ تاسو د همدې لپاره زیات کار کوو. کله چې موږ تاسو زیات کار وکړو نو دلته په ژوره توګه باندې انساج مطالعه کېږي، نو ځکه همدا لامل دی چې انساج په ژوره توګه باندې مطالعه شوي دي. دوم لامل دا دی مخکینی سیستماتیک کارونو منظم تعقیب،
یعنی دا اوس چې موږ تاسو کوم انساج مطالعه کوو یا په کومه اندازه چې مطالعه سوي دي دا د همدې اوس کلونو ثمره یا نتیجه نه ده، بلکې په دې باندې مخکني ډېر سیستماتیک کارونه سوي دي. د هغو کارونو منظم تعقیب دا نتیجه په لاس راوړې ده چې انساج په ژوره توګه مطالعه سوي دي. مجهز او حساسو وسایلو شتون، یعنې که چېرې موږ تاسو وګورو ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، مایکروسکوپ او همداسې مختلف پراکټیکي آلات شتون لري، نو له همدې څخه په استفادې انساج په ژوره توګه مطالعه کېږي. د نورو علومو مرسته، یعنې په همدغه نباتي کې که چېرې موږ تاسو وګورو د نورو علومو څخه استفاده کېږي، لکه فزیک او کیمیا او همداسې مختلف علوم دي، له هغو څخه په مرستې سره دوی مطالعه کېږي. د پوهانو علمي طریقې او تکراري تجربې، یعنې پوهانو مختلف علمي طریقې او تکراري تجربې تجربه یې په څو ځله سرته رسولې ده، نو دا یې بل لامل دی. نو دا د همدغو په پایله کې موږ تاسو همدغه انساج ګورو چې داسې په ژوره توګه نن مطالعه سوي دي او په هغه کې هره برخه په جلا جلا ډول سره لیدل کېږي. اوس موږ تاسو راځو د نباتي انساجو طبقه بندي وایو چې نباتي انساج چې دي څنګه طبقه بندي سوي دي او په څو برخو ویشل سوي دي. انساج په عموما په دوو برخو باندې په لومړي ځل ویشل سوي دي، یو چې دي پرمننت ټیشوز یعنې دایمي انساج دي، او بل مرستماتیک انساج یعنې وده کوونکي انساج دي. مرستماتیک انساج چې دي هغه بیا په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، یو چې دي هغه پرایمري مرستماتیک ټیشو یعنې لومړني وده کوونکي انساج دي، او همدارنګه دویم چې دي هغه سیکنډري مرستماتیک ټیشوز یعنې دویمي وده کوونکي انساج دي. په دویمي وده کوونکي انساجو کې انټرکالري یا انټر سیلولر مرستماتیک نسج دی چې دا بیا د نوډو په منځ کې د ودې دنده په غاړه دا هر یو بیا موږ تاسو جلا جلا ډول ولولو. په پرایمري مرستماتیک ټیشو کې بیا دوه انساج دي چې هغه یو لیټرل مرستماتیک دی او بل اپیکل مرستماتیک دی، یعنې یو چې دی کوم چې د ریښو او تنو په سر کې شتون لري او بل په جانب کې شتون لري، دا انساج شتون لري. پرمننت ټیشوز چې دي هغه بیا په دوه برخو باندې ویشل سوي دي، یو چې دي هغه سمپل پرمننت ټیشوز دي او دویم چې دي هغه کامپلیکس پرمننت ټیشوز دي، یعنی ساده دایمي انساج او پیچیدې دایمي انساج. په سمپل پرمننت ټیشوز کې یو مثال کارک نسج دی، پرینکایما نسج دی، همداسې کولینکایما نسج دی، اپیډرمیس نسج دی، سکلینکایما نسج دی چې په هغه کې ما تراکید، ویزل، فایبرز او دا نور شتون لري. همداسې په کامپلیکس پرمننت ټیشوز کې د زایلم او فلویم انساج دی چې په فلویم کې بیا کمپانین سیل او سیوي ټیوب دا شتون لري. دلته چې موږ تاسو دغه درې ډوله حجرات ګورو، دا تراکیدز، ویزلز او فایبرز، دا د همدغو زایلم انساجو برخې دي، یعنی دا زایلم انساجو کې دا حجرات شتون لري، په زایلم انساجو کې دا حجرات دي او په فلویم کې بیا دا حجرات شتون لري. اوس موږ او تاسو دغه ټول انساج ډولونه به موږ تاسو انشاءالله په آینده کې لولو. تر ټولو لومړی موږ او تاسو راځو د انساجو لومړی ډول چې هغه مرستماتیک ټیشوز یعنی دایمي انساج دی، دا لولو. له هغه څخه وروسته بیا په بل درس کې بیا موږ تاسو په دایمي انساج باندې بحث کوو. وده کوونکي انساج. وده کوونکي انساج هغه انساج دي چې په ثابت ډول باندې تقسیمیږي، یعنی دوی همیشه د ودې او د ودې په حال کې یعنی ډیریږي. د مرستم یا مرستماتیک انساجو په نامه سره یادیږي، ځکه دوی لکه څرنګه چې دوی ویش کوي، د ویش په نتیجه کې یو وده رامنځته کېږي، نو ځکه ورته وده کوونکي مرستماتیک انساج ویل کېږي. دوی بکس ډوله ساختمانونه دي چې پکې نري واکیولونه او غټې هستې شتون لري. کله چې حجرې غټېږي نو واکیولونه هم د حجرې د اړتیا سره سم په مختلفو شکلونو او اندازه باندې وده کوي، چې په نتیجه کې د انساجو البته د غړو د ودې باعث کېږي. یعنی دغه چې موږ تاسو وګورو دا یو مرستماتیک انساج دی چې د تنې په
غټوالي او همدارنګه د ریښې په غټوالي کښې مهم رول لري. د میرستماټیک انساجو ځانګړتیاوې. ټولې حجرې د ویش وړتیا لري. د وده کوونکو انساجو ټولې حجرې تقسیمیږي او وده کوي. په نبات کې د نوو حجراتو تولید باعث کېږي، لکه څرنګه چې دوی ټولې حجرې تقسیمیږي نو ځکه نوې حجرې دوی تولیدوي. د نبات په ټولو برخو کې شتون لري او وده کوي، نو ځکه دوی چې د ډېر اړین دي په ټولو برخو کې باید شتون ولري، ځکه د نبات د ټولو برخو وده اړینه ده. مالیکولونه یې نري او لویې هستې درلودونکي دي، خو کله چې بیا حجرات غټېږي دوی هم ورسره غټېږي. میرستماټیک انساج او وده کوونکي انساج چې دي هغه په درو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړی چې دي اپیکل میرستماټیک دی، لیټرل میرستم یا میرستماټیک دی، همداسې انټرکالري میرستم یا هم میرستماټیک دی. اپیکل چې دی هغه د تنو او ریښو په سر کې شتون لري، لیټرل چې دی هغه په جانب کې شتون لري، او انټرکالري چې دی هغه په منځ کې شتون لري. اوس موږ او تاسو لومړی راځو په اپیکل میرستم باندې بحث کوو. دا ډول میرستم د تنو او ریښو په وده کوونکو سوکو کې موجود وي، یعنی د ساکو او هم د ریښو په وده کوونکو سوکو کې هغه ځایونه چې وده کوي په هغه کې شتون لري. دلته ګوري نور تاسو دلته په ډېر ډیپ یعنی په ژوره توګه دوی راخیستي. دلته ګوري حجرات چې دي هغه زیاتېږي، ویش کوي، په نتیجه کې وده رامنځته کېږي. د تنې او ریښو په سر کې دي او تنې او ریښې د اوږدوالي زیاتوي. دوی د تنو او ریښو په سوکو کې وده کوونکي برخې منځته راوړي او د اوږدوالي د منځته راوړلو مسؤلیت لري. همدارنګه د لومړني ودې په نامه سره یادېږي. یعنې دوی چې دي نبات چې کله وده کوي لومړی د هغوی د ریښو او تنو په اوږدوالي کې زیاتوالی راځي، نو ځکه ورته د لومړنۍ ودې په نامه هم ویل کېږي. دوم بغلي میرستماټیک یا میرستم یا لیټرل میرستماټیک چې ورته ویل کېږي. دا هغه انساج دي چې دوی بیا یوې خوا تقسیمیږي او د دې سبب کېږي چې یو غړي په قطر کې پراخوالی ومومي. یعنی بغلي میرستماټیک یا هم لیټرل میرستماټیک چې دي هغه بیا په بغل کې شتون لري، یعنی دوی د بغل یا هم د سور په زیاتوالي کښې مهم رول لري. بغلي میرستمونه په بوټو کې د دوهمې ودې په ډول شمیرل کېږي، ځکه چې وروسته دوی په سور کې زیاتوالی راځي. دوهمې وده په عمومي توګه افقي یا اړخیزه وده ده. یوه ښه بېلګه یې کېدای شي د بوټو د تنو ډبلوالی یا اړخیز زیاتوالی، یعنې کله چې یو بوټی په جانب کې وده کوي یا غټېږي یا هم تنې سور غټېږي، دا د همدغو انساجو دنده ده. دریم چې دی هغه انټرکالري میرستماټیک یا هم انټرکالري میرستم دی. دا ډول میرستماټیکي انساج دایمي انساجو په منځ کې موجود وي او اکثرا د بندونو ترمنځ ځایونو او د پاڼو په بیخونو کښې موجود وي. د بندونو ترمنځ ځایونو د غټوالي سبب کېږي. یعنې موږ تاسو دلته ګورو چې یو چې دی بند دی، یو بند بل بند، یعنې دا دلته نوډ ویل کېږي. نوډ یو نوډ بل نوډ په منځ کې انټرنوډ دی. دغه انټرکالري چې دی دا دغو نوډو په منځ کې په انټرنوډ کې شتون لري، همدغه ځایونو د غټوالي سبب کېږي. دغه بوټي د پاڼو د انتقال په نقطه کې اپیکل میرستم لري، یعنی په کوم د پاڼو د انتقال په نقطه کې په کوم ځای کې چې مثلا دوی وده کوي هلته بیا د اپیکل میرستماټیک دنده لري. په څه معنا سره چې دوی بیا د تنې چې البته پاڼې چې غټوي بیا د همدغو په وسیله باندې کېږي چې د نوډ یا بندونو په نوم یادېږي. د ودې همدارنګه په دوی کښې بیا یعنی انټرکالري میرستماټیک په لنډ ډول داسې وایو چې دوی د نوډ او بل نوډ په منځ کې په انټرنوډ کې شتون لري او د هغه ځای د غټوالي باعث کېږي او په پاڼو کې بیا د اپیکل دنده لري، اپیکل میرستماټیک. درس تر همدې ځایه پورې و. ستاسو کورنۍ دنده د حیواني او نباتي حجرې ترمنځ توپیرونه په شکل کې وښیاست.
1390 کال د 10 میاشتې په 19 تاریخ یې وسپاره. پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که چاته کوم پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. نو مخکې له دې چې مخه ښه وکړو یوه لنډه ویډیو ګورو او وروسته بیا تر بل راتلونکي درس پورې ښه وخت او ښې چارې. نباتي انساج. موږ او تاسو ټول پوهېږو چې نباتات زموږ او ستاسو په ډول باندې ژوندي موجودات دي. دوی کولی شي تنفس وکړي، غذا برابره کړي او هم د لمر په رڼا کښې وده وکړي. نو دوی څنګه دا وظیفې سرته رسوي؟ نباتات چې د هغه له درو مهمو برخو له ریښو، تنو او پاڼو څخه تشکیل شوي دي. دوی ټول مختلف نوع انساج لري چې مختلف دندې سرته رسوي. د حجراتو ګروپ سره یو ځای شي او په ګډه یو دنده سرته ورسوي، هغه عبارت دی له نسج څخه. د نباتو انساج چې دوی د جوړښت او دندو له مخې ویشل شوي دي چې هغه مرسټماټیک ټیشوز او پرمننت ټیشوز یعنې وده کوونکي او دایمي انساج دي. مرسټماټیک ټیشوز هغه انساج دي کوم چې د نباتاتو په وده کښې مهم رول لري، یعنې په وده کوونکو څوکو او برخو کښې دوی شتون لري چې هلته حجرات ویشل کېږي او نباتات وده کوي. د دوی حجرات چې دي هغه د کیوب ورته یعنې مکعب شکل لري او ساده دیوال لري. د ساحې له نظره دوی په درو برخو ویشل شوي دي چې عبارت دي له اپیکل مرسټماټیک، لیټرل مرسټماټیک او انټرکالري مرسټماټیک. هغه انساج کوم چې د ریښو او تنو په اوږدوالي کښې مهم رول لري هغه اپیکل مرسټماټیک دي. او کوم انساج دي کوم چې د دوی په سور کښې مهم رول لري هغه لیټرل مرسټماټیک انساج دي، کوم چې د دوی په سور په غټوالي کښې مهم رول لري. او هغه انساج کوم چې د پاڼو او شاخونو تولید باعث کېږي هغه انټرکالري مرسټماټیک انساج دي. کله چې واښه پرې شي نو بېرته د دوی وده هم د همدغو انساجو دنده تر څو دوی بېرته ترمیم کړي. او دوی چې دوی په انټرنوډ کې شتون لري، د نوډو په منځ کې چې کوم انټرنوډ دی